سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ وئ ملګرو. هر هغه څوک چې غواړي باینانس فیوچرز برخه کې ټریډ زده کړي او یا هم ټریډ وکړي، له هغوی سره پیسې نه وي، نو باینانس اوس فري 15,000 USDT درکوي ملګرو د فیوچر زده کړې لپاره. نو ویډیو ډیره نه اوږدوو، راځو د ویډیو پر لور باندې. که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګ تڼۍ کېکاږئ، آل انتخاب کړئ ترڅو زموږ نوې ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو در ورسیږي. راځو د باینانس اپلیکیشن راخلاصوو او فیوچر برخې ته راځو. لږ چې تاسو پکې راښکته شئ ملګرو، تاسو ته دغلته ښکاري موږ ټریډینګ. نو دا موږ ټریډینګ باندې ورته کلیک کوو. او دا کنټینیو وهو. که چیرې ملګرو تاسو دغه طریقه نه وي کړې، نوې پکې وکړئ دا طریقه، نو ملګرو اول تاسو دغلته کلیک وکوئ ترڅو تاسو ته 15,000 USDT درکړي. ما خو مازدیګر ملګرو دا طریقه کړې ده. دغه وګورئ، ما سره اوس 14,850 USDT دي، 2,500 مې په ټریډ کې توان کړل. ملګرو دغلته چې تاسو کلیک وکوئ، هر رقم کوین چې تاسو اخلئ اخیستلی شئ. نو دغلته تاسو وګورئ BTC، ایتریم، BCH، XRP، هر څه چې ملګرو تاسو اخلئ. خو زه اوس مهال غواړم بیټ کوین واخلم او په مارکیټ کې اوس نرخ $40,000 دی. زه غواړم د $10,000 دا واخلم او سټاپ لاس کې ورته لیکم چې 42,000 توان چې شي راښکته چې شي 42,000 ته، نو ماته دې خرڅ کړی شي. او دلته ټیک پروفیټ کې ورته لیکم چې ماته دې په $45,000 قیمتۍ کې بیرته خرڅ شي. نو دا وګورئ ملګرو، ما ورته دا انتخاب کړل. په توان کې دې ماته په $42,000 خرڅ شي او په ګټه کې دې ماته په $45,000 خرڅ شي. نو په بای لانګ باندې ورته کلیک کوم. دا دی ملګرو زموږ ټریډ ولګېده. دغلته راوړو ملګرو، زموږ ټریډ ولګېده ملګرو، تاسو کتلی شئ زما ټریډ اوس په الحال نه په توان دی نه په ګټه دی. نو دغلته تاسو ورته لیوریج ور زیاتولی او کمولی شئ، او دغلته تاسو نورې پیسې هم ور زیاتولی او کمولی شئ. دغلته تاسو بیرته کلوز کولی شئ. زما ټریډ چې دی اوس مهال په $3 ګټه کې دی، $10 ګټه شوه ملګرو. نو دې کې تاسو د ټریډینګ د فیوچرز ټریډ زده کړه کولی شئ ملګرو. د بلې ویډیو لپاره موږ ته اجازه راکړئ او زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ ملګرو. مننه.